بسم الله الرحمن الرحيم ومن باغ نخلا أو شجرا فيه ثمرة فثمرته للبائع إلا أن يشترطها المبتاع ويقال للبائع اقطعها وسلم المبيع. دقه زي پوری مسئلہ بیانیگی. سورت د مسئلے دادے الیاس مولی صاحب تبایعی د کجوری ونه دی خرڅکلا نخل ویل کیږي د کجوری ونه یا لکه یو بل ونه ده مانا یا املوک دی صحیح ده یا د کجوری ونه ده یا د سونه ده د مړی املوک امرت او فی الحال پای کې میوه شته دی خو تا ونه خرڅکلا تا ونه خرڅ کړی دا صحیح ده او اوس فی الحال پای کې سم شری میوه نو دا ثمرات به چاره پاره میوه دا به د بایعی مشتری وانی به صرف څه خرڅ کړی ونه دغه او دومره دا کوچر دا مبتاع اغستون کی شرط ولګاو هغه مشتری چې ګورا راکې به په 1000 روپۍ نه دا ونی اخلم دا الله سونی خو ګورا سره دا میوونه نو به خبر واضحه شوه به د مشتری او دوی چې صحیح ده ٹھیک ده کنه ها بل صورت ده لکه اوس دریم صورت په کې جوړ کا الیاس مولی صاحب کجوري خرڅ کړلې یا ونی وی نورې بل څه ونی وی د کجورو نه وی خو میوه پکې وی میوه خرڅ نه کړې پی او صرف سی په خرڅ کړه ونی نو بایات به ویل شي چې شابه وستي دغه کټ کوا میوه ته لري کا مونږ ته ونی خالی کا مونږ ونی پکا دي خشاک پکور کې نشتا ته دې میوه ته لري کوا پوه شوي کنه دا کله چې صرف ونه خرڅ کړي او میوه سره پکې نه خرڅ کړي دا په الحال ویل کې شابه وستي ونی خالی کا میوه پیغی ومن باچاچی خرص کو نخلن ونی د کجوری او شجرن یا نور ونی فیه چپائی کی ثمرتن میووا فثمرته للبائع داغی میووا د پار د خرصون کی او الا یشترطها مگر دا کو شرط ولګی دی میوو المبتاع اغستن کے مگر دا کو شرط ولګی دی میوو اغستن کے ويقال او ویل بشی للبایع داغ صورت کی چې صرف څه خرڅ کی ونه خرڅ کی میوه په خرڅ نه کی ويقال ویل بشی للبایع خرڅون کی تا اقضاها تکټ کدا میوه وسلم المبيع ورسفار دا مبيع دا سودا دی چې دا ونه ده وسلم المبيع ورسفار دا مبيع دا سودا دی مشتری تا اوس توجه کوي بلې مسلې ته ومن باع ثمرتن سره بله مسله کوي صفی الله مولی صاحب د الیاس مولی صاحب شین باغ دی د کجورو باغ دی خو شین دی کجورې ستکې شنې دي پخې شوي لا نه دي او یا دومره ده چې لږې سروالی پکې راغلی زیړې شوي دي پخلی پکې لګېدلی دی یا مکمل شنی دي یا پکې څه نه څه پخلی لګېدلی دی صحیح شوه نو دا بیع جایز ده خو په دې شرط باندې چې ته به اوس مشتري ته وې چې شابه لرې کوې وا دې اخیستلې کو اچار پې سازې او کو هر څه پکې لرې کوې او کو شرط داسې یې چې مشتري وایي نه دا به شپږ میاشتې ولاړې بې بیع فاسد ده کجوری شنیم خرڅول جایز دي او لکه پخیم خرڅول جایز دي خدا شرط وسوله غوا چې مشتری به سمدس د ونه شوکي او کو ني شوکي او شپږ میاشتې و میاشتې مده پرې دي او وسی واغستلی دا بیا سره فاسد ده پرې پېښونه ومن باچا چې خرڅ کړل ثمرتن میوا لم يبدو چې نه ښکار شوی سلاحه دغه پخله لم يبدو چې نه ښکار شوی سلاحه دغه پخله تکشنی دي
او قد بدا یا تحقیق سره ښکاره شوی دی پخلی او قد بدا او یا تحقیق سره ښکاره شوی دا پخلی نو جاز البیع جائز ده بیع خو لیکن دا شرط سره لازم دی ووجب واجب دی علی المشتری فاغستن کی بانی قطعا داغی کٹ کول سمدستی فی الحال سمدستی فإن شرطا کچرته شرط لگاو ترکها داغی دا پری خستلو چدا پری ونو بانی وی علی النخل پری ونو دا کجورو بانی بی نو فسد البیع بیا فاسد شولا دا بیع اوس بل یو مسله کې تاسو ته ولا يجوز سره اغا صورت د مسلې دا ده د شاکر مولوی سے یو باغ دی شاکرہ ستا باغ دی صحیح ده د څه باغ دی د تورو څه املکو د تورو املکو باغ دی خطاوی چلک دا الیاس مولی سے بانی دا باغ ما ور خرس کو او غواغ اس پر 10,000 روپی دا باغ خو گورا پدی کی با لکا یو 10 دڑی زمائی یو 10 دڑی با زمائی دا بیا فاسد دا نا بیا سرا فاسد دا ولا يجوز او جائز ندی ان یبیع چی خرس کی دا سڑی سمارتن میوا ويستثنيا او مستثنا کی خارج کی من حالدین ارتاتا یسورتلا ارتالا یسورتلا دیو پیمانه دا خاص معلومتا چی معلوم وی یسورتلا معلوم یعنی لسرتلا یا شلتلا یا پنجیشتلا فیر بشوی کنا بیاسه شولا جائز ندا پاسد دا اوس یو بل مسله کوي هغه دا ده چې غنم څو خرڅ کیو پټی کی الکا دا زما یو دړی پټی دی پرې کې ما یو دړی څو خمچولې مثلا صحیح شو مزیدار فصل شوی دی په وګو کې دی لا ترشل شوین دی او تراشي تو یې درې ترشلم کوم زری لکه ارڅ کما او به ریبما ما را خرڅ کا بس صحیح ده بس تاسو په 1,000 روپۍ په وګو کې مندر خرڅ نو جایز ده کنه دارنګي لوبیا خرڅ کی په خپل شخلو کې شخلې پیژنې شخلې نه پیژنې دن په خپل کور کې بندې الله کولاو شي نه یو کولاو کې کنه لوبیا چې راوځي او یو بندې په خپل شخلې کې دا جائز ده ويجوز جائز دی بيع الحنتة خرسول غنم وفي سنبلها پخپل وگو کی والباقلاء او دا لوبیا خرسولم جائز دی پی قشرها پخپلو کسوڑو کی او وگی کی بندی کنا وگی ہون جاگی قشر ویلے کی خپلو شخلو کی اگر شخل پیجنی کنا د شخړې نه شکل دا غلري کې هغه دنه دانی نه هغه شخړې پاتې شي خلک کوئی کنه شخړې دي نه پالتو شي دي هغه پالتو شي څه وایي شخړې ومن بعد ارنچا چې خرڅو یو کور نو دخلا داخل بی فی البیع پر خرڅولو کې مفاتیح اغلاقها شابیان داخل جرندو ها متور کې ها ابزان سره نو دی با چاله ورکه مشتری ته جداري والا تا کور خرڅو په 10 لک روپۍ خو باندې کې الکه د یو 500 روپو جرندې دي عام ولورکا او هغه شابه مولورکا ها ستام والا هو پرې پیری وسرا شي بل یو مسله ده الکه په خوا زمانہ کې ول 3 روپۍ وی کنه اوس خلوټونه دي کاغذونه دي نو چې کله به تمام یو شی خرڅ کو ته بزان سره سره وړو سامان به راوړیو غنم به راوړیو جوار به راوړیو په ما به خرڅول نو یو په داغي د پاره وزن پکارو ته اوس وزن کی یا پوره دی کو لګ دی وزن په جنې وزن کوون کې صورت د مسلې جوړ کا داسي الیاس مولی سے په ما باندې الکا لسمن غنم را حاصل صحیح شو په 15,000 درهم باندې نو درهم خالقا پیسې وی کنه 3,000
اوري نو سره شي دلته دوه کسان پکار دي یو آګس پکار دی چې دا لز من غنم ماته وتلی هغه د لکېږي وزن تلی والا نو یو دریم کس رالی هغه موږ تلل نو دی وزن کوونکي لکه کوم مزدوري ورکول کېږي او څوک ورکوي او مشتری ورکوي او څوک ورکوي مشتری ها او کمی هغه پیسې چې پای کې کارو کوټه معلومه وي کم زرګر کم سراب چې یو سوجا پیسې کړه دی په کوټه دی دا سره در صحیح دی کنه دویم نمبر دی دا سپین زره لکه صحیح دی کنه دویم نمبر دی دا غي کرا او ناکرا چې معلومه ای کنه نو هغه ته ویل کېږي ناقد نو دا هغه مزدوري به څوک ورکوي بایع ورکوي سم په نه شولای د پیسو کوټواله او ناکوټواله چې معلومه ای دا هغه کس مزدوري به څوک ورکوي بایع او سمن چې دا هغه چې تلی دا مبيع او وزن دا هغه مزدوري به څوک ورکوي مشتری پوه شئ بي کوریوس ومن واجرة الكيال او مزدوری د پیمانه کوونکی او مزدوری د پیمانه کوونکی چې څوک پیمانه کوي ورته وناقد الثمن او مزدوری د معلومونکی د قیمت چا کوټه او کرب کې څه کوي معلومي ناقد هغه ته ویل کېږي او واجرة الكيال او مزدوری د پیمانه کوونکی او د معلومونکی د سمن چې دا کوټه د کو اصلي دی علی البای دا بچا باندې دی په بای خرڅونکی وزبل واجرة وزن الثمن او مزدوری د وزن کوونکی د سمن قیمت دا پیسې چې څوک وزن کوي علی المشتری باندې وي ومن باع سلعتن چې خرڅ کو یو سامان سلعتن سامان خرڅ کو صحیح شو به سامان په یو قیمت باندې نو قیل او ویل شي للمشتری مشتری ته چې ادفع الثمن ورکا ثمن قیمت تولکا او اول نو فیزا دفع کله چې دا ور وسپاری دا ثمن قیمت ورکی دکاندار لا نو قیل او ویل شي للبائع دي خرڅون کې ته چې سلم المبيع توس ورکا مبيع په دې کې دا خبره ذکر شولا چې اول بالغه پیسې ورکې وروسته ول سزا درکې پوه شئ هل نشو راځي ومن باع سلعه بسلعه مارشه کوي لګوسه مارشه کوي دا موبایل په دې موبایل باندې مال راکا دا ستا موبایل دا زما موبایل دا موبایل ولا دا موبایل راکا خرڅي موبایل په موبایل خرڅي سامان په سامان نو بیا بل لاس پلاسی یو ځای ورکې پوه شئ دې کې به اول ورسته نشته دوانه به په یو باندې بل توس پاري په یو ټیم کې ښا او کو شی په پیسو باندې غوښتو به څوک مخکې شي ور کوي پیسو ولا پیسې مخکې ور کوي هغه مخکې ذکر شو کنه څنګه پیږي ومن باع سلعه بسلعه چې خرڅ کلا سامان په سامان باندې او سمن به سمن یې سمن خرڅ کو په سمن باندې سره سپینځري بلول مارشه کولا نو قیل او بویل شي لهما دی بایع او مشتری ته چې سلما تاسو ور وسپاري یو بلتا مان یوزه ور وسپاري مان یوزه دا علیکم